آسمانی کتاب کی مالوستی بیانا چتا بیشت د خوبونو د انسانا د خوبونو یوا کیسا در تکوما پیخشوی د پمل کی د کنعانا د یعقوب علیہ السلام دل زمانو خو پټولو کې یوسف ورتګرانا لا یوسف علیہ السلام کچھ نہیں معشوم چې یو خوبي ولیدلو په دشانا مرسپګمۍ یو لستوري شراټیټ پسجدشي د تواړه هم زمانه چې یوسف علیہ السلام پلار ته خوب وایي پلار ډیر شلو په غم کې سرګردانه وویلې زویه د خوب ونه وایې چاته حسین چکړي د ګور دی بندیوانه مرسپګمۍ دی پلار او مور ستوري دی ورونا په تعظیم بده پابند وي هر زمانه چې نور ورونه یې د خوب نه خبر شو د وژلو د یوسف جوړ کړو پلانه راغله پلار ته یې ویل یوسف موږ سره پرېږده چې سبا ته موږ ښکار ته یو روانه پس له ډېرې زارۍ پلار ور سره پرېښود ښکار ته ووتل ټول وروڼه یې ښکاریانه هغوی دې ژور کوهي ته ورګزار کړ خو یوسف د کوهي ډنډ ته بچ کړه ځانه پلار ته ورکړلو دوی دا رنګه خبره چې لیوه وخوړ یوسف راغله لیوانه چې یوسف کوهي کې 3 ورځې کړې تېرې خدای په دغه لار راوست کاروانه چې کوهي ته یې بوکا خپل گزار کړه د اوبو په ځای راوخت یو ځوانه ځوان یې مصر ته بوتللو له کنعانه هلته بل سره پیل شولو دستانه آسماني کتاب کې ما لوست بیانه چې تعبیر شته د خوبونو د انسان د کاروان خاون یوسف عزیز خرڅ کړه بیل ماردارو خوی نه لرل بچانه عزیز وویل زلیخا ته ای میرمنې د یوسف سره چلند کړه مهربانه زلیخا شو په یوسف باندې میانا د عشق اور کې شواستی پتی سوزانا لاس یې واچو یوسف ته شو بې صبره د یوسف کمیس ته ورسید زیانا چې عزیز د دغه پیښې نه خبر شو په یوسف باندې ډېر زیات شو بدګمانه یو خپلوان ماشوم د دوی غږ کړه زنګونه پر یوسف د کوي سری وی ګریوانه که ګریوان یې سری نه وي نو پړ نه دی خو سره د دې یوسف شو بندیوانه په دې وخت کې د باچا ساقنان وایي په الزام د زهر شولو زندانیانه په دې تورو چې کړې اراده وه چې په زهر باچا ورکړې له جهانه نان وایي او ساقي ولیدل خوبونه چې یوسف یې تعبیر وکړلو روښانه نان وایي په سر ټوکرۍ وه د ډوډۍ
خو ډوډۍ ترې نه تالا کاندې مرغانا ساقي وویل چې ما خوب کې دې لیدلې بیا ساقي شم د مصر باچاریانا په یوسف ورته خوبونه کړل مانا چې یو ته وفایده بل ته تاوان یوسف وویل نن وایي ته په در کېږي وخستا بشو کوي زناورانا او ساقي بزل بند زن خلاشي د باچا بشنو کر بیا غشانا سو وخرست باچا خپلا ولید خوب چې تعبیر ته راځه مکړه پوهانا بچا وویل ما لیدلی داسې خوب دی چې وخور غوایي وخوري چا غوایانه وو چې وږي راتاو شي وشنونه دا شنه وږي کړي وچ کلک د ځان په شانه ویل پوهانو دغه خوب دی ډېر پیچلی چې تعبیر یې مونږ ته نه ښکاري اسانه ساقي غږ کړه چې په جیل کې یو زلمی دی د خوبونو د تعبیر لري ختوانه باچا وویل دا زلمی راولی دلته چې د خوب د ما نه وکړم ترې پرسانه یوسف راغی باچا خلاص کړل زندانه د باچا د خوب درات شو ترجمانه یوسف وویل وکاله سوکالي ده چې هر څه به وي ډېر تېر پرېمانه بیا وکاله قاطي درا روانه د هیڅ درک به نه وي په جهان د مصریانو به تنګه څه او ستونزې نه وي سر د اوس نه که څه په ما کاندي شیانه باچا کړلو یوسف د کار کې واکدار چلیدلو یې په ټول ملکي فرمانه آسماني کتاب کې ما لوستی بیان چې تابشت د خوبونو د انسان چې عزیز مړ شو واده یې زلیخا کړه د یوسف شلو د مینې کور ودانه قاطي راغله په جهان مصر آباد و هرې خوا نه به راتله سوداګرانه د یوسف رونه خو هم مصر ته راغلل چې ترلاس کړي ضروري د ژوند شیانه یوسف رونه پیژندل خو دوی پونه ورسره به یې ډېر زیات کوه احسانه بنیامین په نوم سکه ورور د یوسفو د هغه بار کې پر جام کې خود میزبانه په بانا د غلای بنیامین نثار کړه حکم وکړه پرې د مصر قانون دانه ورونه یې وکړله زاري خو کار ونه شو نا امید شولو بارې کړل اوښانه چې یعقوب علیه السلام په حال خبر شو تودو اوښکو نه یې جوړ شولو بارانه چې ورونه دوباره مصر ته راغلل نو یوسف ورته ور وپېژندو ځانه ورونه یې ورسه و پلار ته دا پیامه چې ژوندی دی یوسف ستا د زړه درمانه د پلار درد یې شو بدل په خوشحالۍ کې
ویل لیدل می د زامن دی ارمانا لنډه دا چې پلار او مور یې دلته راغلل شولو مصر کې دی راټول خاندانا مور او پلار یې ورونه خدمت کې د یوسف مرسپوږمۍ یو لستوري د اسمانه آسمانی کتاب کې ما لوست بیان چې تعبیر شته د خوبونو د انسان